پر عرضه کې زه مېلمه شوم مدازم هم راسره نن مدازم نو شپانه شي غونډې نیڅای نه ده چې لکه چپانه ده کوسای ورته وایي دا له شپانه ده پکړی شپانه نو بیا خوبه ده بزازي کې ناست موټرسایکل نو دوم ول وغلی مدازم ته ورتنه لکه کوچی داسې کوي ما ورته حضرت احمد خو هغه بازار ته کړله چې ما ته موټرسایکل یې ودروه ته احمد به چیرې یو هغه یکیسته مالیه کوچیست حتی مالخواندان خیرت ته وایي دیوانډیوال واده مې ده په روضه کې راځه بیا ټوکې راباندې کېږي دواړه ورته لپاس تا فارسي م تر ما ته ټایټه ده فارسي کیسې هم در معلومه ده زه ورته کوسۍ کېده وایي ته پرېږده نه یې د ډیلي د حضرت سلمسی ستا څوک نه پېژنې که د شاپسې سپور شوم نو ده کوچی ځان معرفي کړی کوسۍ یم اغوستی مول یم وګلی ډډ غږېږم تفروشي ته ودرېد دغه ته د مړۍ دکان دغه ته برو خرکوس کوچره صاحب که موټرسایکله صاحب د مړۍ دکان دغه دي د دکان ته ودرېد دغه ته وایي تا پلار ګوړه خرڅوله هغه وایي ګړه شی دي ماما ګوړه روضې ته ورسېد دا ړنګ وړنګ دي چې شي دلته ښځو دریا واله هغه ته یې کوچي ماما توی ستوی وای توی چې د سم پښتو وغی وای واده دي واده وای واده چې دا اوس څوړ غږېږي هغه ته کار وغی په توی نه پوهېږي په واده نه پوهېږي وای کوچي ماما کوس پاګڼې راوړي په توی خیر چې لاړو منکر وزیان خو له لبه ټوکیان دي ډېر نادرې ټوکي چې د پښتنو کیسې شروع کړې مومن ماما غوږ دې ته د دار دې تاش پناپه ده وایک تاجک ما پشت خر گندنه سودام کرد دې تاش به تا فارسی نه دا نه صدف خان فارسی جای که نه وخان تاسو والله غلو وای دته خپل څور چې برو چې مو کونی وای دته ځان ته کونی ما هم هغه بل دا مومن ماما په دغه په خوشحالي په خاطر وایم چې دی خفه نه شي بالکل ډېره غلیظه ده و یک تاجک ما پشت خرگندانه سردم کرد در ایگیستا که رسیده به دکتی پشتون در پاریز خواه کرده در اویستا که رسیده به مخاری تاجک آنجا داره تاجک وای بخش خاری خود میگه که آزار کرد که تایم که نم پشتو باید تاخوان تو باز بالا کنی ها و پشتونا بالا شدم تاجک مارا خوب سورتا زده که مخار در پشتو باید مخوان پشتونا در پاریز خواه کرد تاجک وای بخش خاری خود میگه که خار جان بسیار بو بخش اگه ما تر خبر بودم که تو قوم سیاب داری که مزاد ما دا دی کوش خلنده گندانه ایش خرڅي اصل دي کاران یوت څو ته کاکاس ته د پلانیاو بعد است وخ صاحب دوه خاک انداز نو خره ما یې یو غزنی چا لکه کندار کندار تکړه د نو سپین پوسټه ده مشکل هاي شابه نو په هوټل کې شپه د کنداري چاکو پیرا کړی د خدای په نامه کې ناره وکړه غار غار غزنی چا دې پوسټه وشي چې غارم د کیږي دا زاړه غار دی ولې هغه سره کله سار وای غزنی چا راپور دی ما کولون دی ما څه چاغو ولې کنداري وای سر کړ ناره ما و د مردار جن او شکل دلې د ایسا ډاکټر شاولی و ډاکټر صاحب د چا فرمایش وای دي تاسو و ډاکټر شاولی ته چا وخت راوته وای دي فشار وګو سټسکوپی تر لاس وروته وای ورکړه هغه داز وچو امیر ته وای چې مریض وګي اس بیا نه مدازم ول وای عبد الله کلا کلینیک ته ولاړم د ماشینه ډاکټران والا سویت څوک نه والی تحصیلات چنه و دا اوکسیتوسین یې راکړه د علاجت تذکاری نیم ساعت بعد مو دهیه از کش درې ډاکټران کابل کې را روانو موږ یو اندړې له مخې د شهزاد ازاد جواب کاټ یو ډاکټر وایي دا مواشر دی شهزاد ازاد وای بل ول چې به د بلاګي کې دانه ده وای درېم ول چې چوره ده
اتي راځي په دې پروچا څه د پښتنه وکړي موږ تاسو په تشخیص معلوم شي کوم یو ښه نظر ورکړه اتي کا ته د آزاد کلی ما وس چې را د ډاکټر څنګه شریک د کدانت دوی د سیاو منا کړه ډاکټر امام تشخیص غلط ماس کل بعد راغله هغه شي خو شي کوس می غول کړي پرته آزاد تر ځان اجله موږ چې تلاندړو یو وراره ده موږ خپل ماندړیو او بالکل ها تور شپک به دایره وایي لکه دغه تور شپک چې سړي پلار څلور ورجم نه دی پری